دفاع وزارت افغان ځواکونه د پاکستان له لوري د بریدونو دفاع ته چمتو دي. د هیواد دفاع وزارت ډیورنډ فرضي کرښې پر غاړه پر کونړ د پاکستاني پوځیانو پرلپسې توغندي بریدونو ته په اشارې ویلي دي. افغان ځواکونه د ډیورنډ فرضي کرښه د پاکستان له لوري د بریدونو دفاع ته چمتووالی لري. د یاد وزارت ویان روح الله احمدزي ویلي دي افغان ځواکونه به په هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې په افغان خاوره خپل نفوذ پراخ کړي. دفاع وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ویلي وو پاکستان پوځیانو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته څیرمه تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او له افغان ځواکونو سره جګړې ته تیاری نیسي. د ویلو دا چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې له څو ورځو را په دې خوا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د خل نښتو راپورونه ورکول کیږي او دغه راز ویل کیږي چې په یاد ولایت کې فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستان پوځیانو راتوغل کېدونکو توغندیو له ویرې په زرګونه خلک کډه کولو ته اړ شوي دي.